السلام علیکم د نن نه فکس شپږ کاله مخکې 26 سال مخکې 28 مئی 1998 کې زه ماشوم او مونږ په دوبۍ کې ما ته یاد شي چې په دوبۍ کې پاکستاني کالوني چې څومره د ټول پاکستانیان بار ته راوتي په مارکیټ کې یو ټي وي لګېدلی او ټول هغه ته په یو ساپ هغه ټي وي ته په یو ساپ په تماشا وو مونږ ماشومان مونږ ورته په تماشا وو چې دا په دې کې څه چل کېږي او دا سین ښودلی کېده دا د 1998 عقل لایف سین دی کیمرې کمزورې وي ځکه لږ غونډه کې کمزوری تصویر دی چې مونږ کته چې دغه شانتې یو غر دی او هغه رپي او تک سور او زیړ راختی دی او چې کوم غټ کسان هغوی په دې کې وایي بم ډزېږي مونږ ته به وایي مونږ خو ماشومان وروسته غټ شو پته راته ولګېده چې دا هغه نیوکلیر ټیسټ پاکستان چې په لومبي ځل باندې په 28 مئی 1998 کې کو او دا هغه لمحه وه چې پاکستان په دنیا کې اووم نمبر نیوکلیر پاورډ کنټري شوله چې د سره اټم بم راغی او په مسلمان دنیا کې نمبر 1 نیوکلیر پاورډ کنټري شوله چې د سره اټم بم راغی پاکستانیانو د حد نه سوا خوشاله کم چې بارو کم چې په ملک کې د ټول د حد نه سوا خوشاله او په دنیا کې په هر ګوټ کې په دغه ورځ باندې پاکستان کې دوه څوک خپو وسو خوشاله پاکستان کو چې پاکستان هم نیوکلیر پاورډ کنټری شو د اټم بم جوړ کو اټم بم غوړځو تا ته پته شته پاکستان د اټم بم د سفر څنګه کړی دی په دې کې د ټولو نه اهم کردار د چا دی د ټولو نه هوښیار د موسٹ انټیلیجنٹ او د ټولو نه مین کردار هغه دا نسوري د کم خواله یا هغه دا انسان دی ډاکټر عبدالقدیر خان د دنه چې مخکې کوم راواره دا نواز شریف او دا په هغه وخت کې پی ایم او پرایم منسټر د تم 15 ارب ډالر افر شوی چې د دماکي اونه کې خود بیا هم دماکي وکړه خیر دا چې زه اوس تاسو دا سفر وایم کنه چې پاکستان د نیوکلیر پاورډ کنټری طرف ته چې کوم سفر کوو نو دای څنګه کړو په دې کې پته ولګي چې د پرایم منسټر نواز شریف کردار پکې سونه خو اصل کې د ټولو نه مین کردار پیوټل رول هیرویک سټایل کې چې کوم چا دا کړو نو هغه ډاکټر عبدالقدیر خان تا ته پته شته ډاکټر عبدالقدیر خان اوسو کو د سبق ویلو اصل کې د میټلرجي نه دی دا یو داسې سبق دی چې په دې کې خلک دا زده کوي چې دا میټل به د دې ګند بلانه رابیلی څنګه میټل وایي وسپنې ته دا وسپنې مسپنې نه دي دې ته په کیمستري کې وایي میټل چې چا میټلیسټي څومره سی وایي قمره ښه میټل لکه مثال کے طور پر تانبه میټل دی آیرن وسپنه دا میټل دی سره زر ستا میټل دی سپین زر ستا میټل دی چا نه چې بجلی پاس کېږي هغه میټل دی صحیح ده نو اوسو دا اوسپنې نه دا څومره چې قسمونه ته ما یاد کړل دا په ځمکه کې داسې تیار نه وي پراته لکه مثال کے طور پر سره زر دی دا د ځمکې نه راوځي یا تانبه دی دا د ځمکې نه راوځي نو دا داسې نه وي چې ورشه یو پیکټ په تانبې پروت راوي که نه راوایله دا پوره تاسو ته داسې غټ ګټان میلاویږي په هغې کې دا خواره واره شیندې ویندې په خاورو کې په ګند بند کې لت پت پراته وي د دې خپل ساینس دی چې دا به ترې را پیوریفای کې څنګه خالص کې به څنګه چې دا وسپنه دا تانبه دا سره زر ترې را بیل شي او دا اسان کار نه دی لکه ستا په پاکستان کې په بلوچستان کې په ریکوډک علاقه کې سره زر او تانبه ښه کافي ده خو پاکستان سره هغومره سهولیت لا شته نه چې را بیلې دي کې په خپله بیرک ګولډ له هغه ذمواري ورکړې ده په پرسنټیج باندې چې دونه پرسنټیج به دې تا درکو د دې نه موږ له دا سره زر او دا تانبه را بیله که نو دغه ساینس چې په هغې کې کنسنټریشن آف اور دی په هغې کې مختلف قسمه مثال کے طور پر فلوټیشن میتھډ شو بیا د هغې نه بعد ریډکشن شو الکټرولیسس شو خیر دا کیمستري ده جوهره کیمستري ده بیل باس په چرته کې په دې باندې وکړو خو په دغه کیمستري باندې په دغه ساینس باندې موږ دغه اوسپنې وغیره د دې ځمکې نه را بیلو او په خالص سټیټ کې راولو چې د انسان په استعمال کې راشي دغه ساینس ته مونږ وایو میټلرجي او د میټلرجي ویلې وه صحیح شو اوس په دې اټم بم کې استعمالیږي یو خاص قسمه میټل چې هغې ته مونږ وایو یورینیم په ځینې اټم بمو کې پولونیم او پلوټونیم او دا وغیره هم استعمالیږي د چې کوم اټم بم جوړو د یورینیم والا جوړو او د چونکې دا خو میټلرجسټ و میټلرجي ویلې او پیدو په دې باندې او د هغې نه علاوه په نیدرلینډ کې د یو کمپنۍ سره کار هم کړی چې د هغه نوم او یورین کو د هغه نه دا سنټریفیوګیشن پروسس هم پوره زده کړی چې د یورینیم انریچمنټ څنګه کېږي دغه یورینیم میټل نه دی دا اوسپنه کم چې په دې اټم بم کې لګي او د ټولو نه اهم کردار ادا کوي دا به انریچ کې څنګه د ټولو نه اهمترین سټیپ په اټم بم جوړولو کې دی نو هغه دله ورتلو نو د پاکستان د هغه وخت پرایم منسټر سره په کم وخت کې چې ذوالفقار علي بټو ملاو شوی دوی دا پلان جوړ کړی چې دا به کوو د پاکستان دپاره او په هر حال باندې به کوو دا دوی چې دا به زه کوم یورینیم انریچمنټ به کوم اټم بم به پاکستان له جوړوم اوس دغه ځان له یو بیله قیصه ده هغه به زه تا سره بیل کلاس والم چې څنګه اټم بم کې دننه یورینیم انریچمنټ کېږي او څنګه دا جوړېږي او څنګه دا اهم دی د دسو ټایپس دي اوس درته زه هغه سفر ویم چې دې نه بعد هغه سفر روان څنګه شو کوم باندې چې پاکستان روان شو او اټامیک پاور جوړ شو او هغه نه هغې کې د ټولو نه مین کردار د دې سړي د ډاکټر عبدالقدیر خان دی خو وګوره لږ دا انډیا نه ده د خپل لومبی نیوکلیر بلاست نه دی اټم بم یې چې ډزولی نو هغې کړی په 18 مئی باندې په 1974 کې صحیح شو خو اوس د هغې نه بعد چې کله دې وکړو نو ده په میزایلز باندې هم کار شروع کړو لکه مختلف قسمه میزایلز لکه اګني شو
لکه پرتوي شو، دا مختلف قسم میزایلز د جوړول او دا د صرف د دې لپاره کول چې په دې باندې زه پاکستان دباو کې راولم، ویرم دمکیانې به هم بار بار ورکولې، ګوره چې سم شه ما سره هغه هتیار دی چې په لږ وخت کې به مې قبضه کړی، مخ د ځمکې نه به مې ورک کړی. نو پاکستان سره غم و چې یاره دا دومره پرشرایز کوي، دا ما نیغ نیغ راته کېږي، د دغو څه غم کول غواړي. نو تقریبا پرایم منسټر دا وه د 1990 خبره، دغه دماغي کول نه 8 کاله مخکې 1990 کې چې په هغه وخت کې بېنظیره پرایم منسټر و. نو بېنظیره لاړه د نارت کوریا نه، شمالي کوریا نه ده، یو جنوبي کوریا د خلک چې د کاروبار لذي پیسې ګټي او پیسې راوړي، یو شمالي کوریا ده چې هغه د ډزو ډومبخو د جنگ جګړو لپاره مشهور ده، د امریکې په سخترینې پابندیان هم دي. نو بېنظیره د پاکستان نه لاړه نارت کوریا ته، او د نارت کوریا نه د میزایل ټکنالوژي نه ده، دا په څه طریقه باندې پاکستان ته را امپورټ کړه. نارت کوریا شمالي کوریا په میزایل ټکنالوژي کې ډېر زیات مخکې ده. اوس په دې وخت کې د سره انټر کانټیننټل میزایل هم شته، د یو بر اعظم نه چې بل بر اعظم پیولي انټر کانټیننټل میزایلز د خپل ځای نه، دا چې ته په مې باندې ګورې چاینا سره خوا کې ده، د خپل د ځای نه د امریکا هم ډایرکټ په میزایل ایستی شي، داسې میزایل دی سره. نو میزایل ټکنالوژي کې اډوانس و. نو بېنظیره لاړه د هغې ځای نه د میزایل ټکنالوژي پاکستان ته په څه طریقه راوړه، پاکستان په هغې باندې پاکستاني ساینټسټو کار وکړو، میزایل یې جوړ کړو او غوري نوم یې ولې ورکړو. مطلب غم یې صرف دونه وکړو چې انډیا سبا لکه اخوا دېخوا کوي ټت پت کوي او اګني او پرتوي او راولي راباندې، نو موږ سم غوري شته دام د باندې درېشتلی شو. هلته کې انډیا د پاکستان د ختمېدو غم کو، پاکستان د خپل دفاع غم کو. اوس د پاکستان سره دقه غم و چې د ده سره خو یوازې میزایلز نه، اټم بم یې یو پیره ډزولی دی، د دې غم کول غواړي. نو هغه په هغې لاره په قلاره روان و حتی تر دې چې 1998 کې انډیا یو پیره بیا د اګریسیونس شو کو. څه چلې وکړو په 11 مۍ او په 14 مۍ باندې، 11 او 13 مۍ باندې په 1998 کې 15 مسلسل په راجستان علاقې کې دماکې وکړې د اټم بم، 15 دماکې مسلسل وکړو. دا یو قسم له پاکستان ته شو. او واجپايي په هغه وخت کې پرایم منسټر او پاکستان ته مختلف قسمه دمکیانې هم ورکولې. ګوره چې اوس خو د بیخي خیر نشته، داسې ظالم بم دی را سره کنه چې جاپان سره کوم حل کړه، واقع حل بستا مو کومه. اوس د پاکستان سره دا غم پیدا شو. ګوره دوی په 11 مۍ کړه کنه، پاکستان بیا په 28 مۍ تقریبا د دغه 19 ورځې بعد وکړو. خو نو پاکستان چې کله دا نیت جوړ کو کنه، دوی خو کافي کار کړو په دې باندې، یورینیم انریچمنت باندې عبدالقدیر خان خو کافي کار کړو. او هغه څنګه شی وتا ته ما وی چې په بیل لیکچر کې په دې باسو کو په اردو کې زما لیکچر په دې ریکارډ شته، خو په پښتو کې په بیل کو چې تاسو زه پوهه کوم چې په څه طریقه باندې یورینیم انریچمنت کیږي، څنګه د اهم د پیټم بم کې د استعمالي څنګه. خو نو پاکستان چې کله دا نیت وکړو، نو دنیا ته خو پته ولګېده چې پاکستان به د دې په ریاکشن کې اوس دا بلاست دا ټیسټ کوي. په پاکستان باندې انتهایی پرشر بیلډ کېدل شروع شول. لکه مثال کے طور پر د امریکې د طرف نه خطرناک پرشر راتلل شروع شو. ګوره که دا چل دی وکړو نو خیر دی نشته، کم ایډ چې زه تاله در کوم، کم مدد چې زه تاله در کوم، هغه به ګوره بیا نه. او ورسره همدغه نواز شریف وخه د نواز شریف ته 15 ارب ډالره افر وکړو چې دا د در کوم ملک به په ترقۍ باندې روان چې پیسې وي، خو دماکونه کې هغه نواز شریف ټوکراو کو. دا حقیقت دی چې هغه ډېر غټ زړه کړی، خو هغې نه هم شاته یو ریزن نو، هغه څه هغه درته وایم داسې ورسره نور داسې ملیټري ایډز ورته وي چې ملیټري ایډز بدل درکړم، لکه مثال کې طور پر F-16 وغیره دا بدل درکړم، خو دا دماکې مه کوه. نو یونایټډ سټیټس چې هغه وخت کې د یونایټډ سټیټ پریزیډنټ او بل کلینټن هغه پوره کوشش کو چې پاکستان دا دماکې ونه کړي، په هر حال چې ونه کړي. خو پاکستان خو بیا هم نیت دماکې کولو ته د ته پته و چې کوي. نو په بل طرف باندې مو ته یورپي ملکونه او د دوی راتاو شو، او هغه د یونایټډ نیشن سکیورټي کونسل، یونایټډ نیشن سکیورټي کونسل کې دا بل پاس کو. ګوره چې پتا باندې موږ پابندیان ولګو، چې دې نه بعد اټمی دماکه وکړه، سانکشنز په لګو پابندیان، د سلامتي کونسل نه بل پاس شو. اوس داسې عامې پابندیان نه، پابندیان داسې چې چلته به کېنولې وي، نه به تاته خوراک میلاوېدو، نه به تاته دوایي میلاوېده، نه به ستا علاج کېدو، باقي ټولو ملکونه به ته آیسولیټ کړی وي، یو ځان له ځای ته به ایښتې وي. د عراق مثال به وله بار ورکو چې عراق سره هم څه چل کړی دی، څنګه پابندیان یې پرې لګول، یقه شان به تا سره وکړو. نو دا پرشر په پاکستان باندې بیلډ کېدل شروع شول چې دا خو ډېر سخترینې پابندیان یې لګي. نو د نواز شریف سره د حد نه سیوا هغه مخکار خبره وه، پرایم منسټر هغه او دا به هغه پاس کو چې او ټیسټ دې وشي یا دې ونه شي. د هغې نه بعد د را پوره چالونه روان وي چې یاره دا پاکستان دا اټامیک ټیسټ د سره اونې کې په دې کې کامیاب نشي. او د را سره مینلی چې کوم یو بل ملک انوالو نو هغه اسرائیل او د اسرائیل موسادو، د اسرائیل عراق لم یو پیرا تمبم باندې چې کوم ځای کې کار کیږي نیوکلیر پلانټ، هغه نیوکلیر پلانټ تباه کړی دی، عراق هم باغې باندې کار کوي، داسې ایران له مسلسل دی تباه کوي. کنه دغه شانتي کې نیت کړو چې د انډیا په تر سره انډیا او اسرائیل ول ډېر خواږه مرګري دي موساد او راواله، چې د انډیا په تر باندې موږ د پاکستان هم د نیوکلیر پلانټ ولو، د اسرائیل والا د پلان جوړ کړو، خو اسرائیل والا سدا یې روا چې دا سړی دومره کمزور نه دی او اینډ سے اینډ بجا دیګا هماره د ورځې براته د اسمان ستوري وخی نو پاغه کې هغه نیت خو کړو خو کامیاب نشو. دغه دا به راواله کول د انډیا چې کوم انټيليجنس ایجنسی ده، دغه
نور هم سټپس اخیستي لکه مثال کے طور پر مشهوره واقع باغی کې یو د پی آی د جاز د جی پی آی جاز دوی هایجیک کو او ورته ویلې چې دا هایجیکرز راواله هایجیکرز په پی آی جاز کې ناسوخه او هغه پایلټانو ته ویل چې انډیا ته بوزه شابه مطلب دا خلک به تونی ورته وایو که د دماکي وکړي نو خیر دی نشته دی نو عوامو پرشر به پیبل شي بیا به دماکي نه کوي خو خیر هغه پاکستاني ایجنسی هم داسې کار ورسره وکړو چې هغه پایلټان یې پوه کړل چې ورته وایي چې او انډیا ته بوزو دوی ته څه پته چې دا انډیا ده که پاکستان دی د سند تقریبا حیدرآباد علاقې ورته یاد کړو چې دغه ځای کې کوز کوي او موږ به د انډیا جامې وردي اچولي د انډیا جنډه به هم لګولي او ځان به داسې شو کوو چې موږ خو انډین یو نو پایلټانو ته وایي چې تاسو د هایجیکرز ته وایي چې او موږ انډیا ته روان یو او راشي د پاکستان او د انډیا چې کوم بارډر دی د انډیا کې حیدرآباد دی پاکستان کې حیدرآباد دی هغه حیدرآباد کې کوز کا نو هغوی غجاز بیا د پاکستان په حیدرآباد کې کوز کو او چې ښکته وکتل د هایجیکرز پاکستاني کسانو پاکستاني کمانډوز خو انډین وردیان او جنډې منډې هغه شانتي ماحول جوړ کړو چې دا انډیا ده اسه باندې راکوشو چې کسان خو من د انډیا ته راوستل قبضه کړ چې د مرغوټه ونیول دا پاکستان دی خلا وړېدل نه ګورو به نو هر هغه ممکن کوشش چې راواله کو یونایټډ نیشن سکیورټي کونسل کو امریکا کو یا یورپی ملکونو کو یا باقی دنیا کو چې پاکستان د نیوکلیر بلاست اونکی ټول فیل شو پاکستان بیا نیوکلیر بلاست وکړو اوس دلته کوېسچن دام دی چې یاره نواز شریف حقیقت دی چې ډېر غټ بهادري شو کړ ډېر غټ زړه کړی دی چې دا دماکي د دومره پرشر باوجود هغه وکړی خو خبره پکې یوه دام ده چې د نواز شریف پسې شاتم د حد نه سیوا پرشر هغه څه بله لاره نه وه لکه څنګه لکه مثال کے طور پر په هغه وخت کې بېنظیره نه ده د بېنظیرې خو د نواز شریف سره مکمل د سپیو د پیشو چلیدل کنه د یو بل سره خورانو دا خو یو بل بېنظیر راله نواز شریف راله بیا بېنظیر راله بیا نواز شریف راله یو بل یې ماړولي راړولي نو دې بېنظیر به مخامخ نواز شریف ته وی ګوره چې د جنرال نیازي هغه کارونه کې ونه یېرېږي ګوره دماکې به کې جنرال نیازي کو څوک نه پېژني دا هغه جنرال کوم چې په 1971 کې تسلیم شوی او اسلحه کې ښودې وه او د هغې د وجې نه بنګلادیش د پاکستان نه جدا شوی نو ادب و دې به ورته جنرال نیازي یادو چې جنرال نیازي هغه کارونه کې ګوره دماکې به کې هغوی دماکې کړي ته به هم کې نو عوام هم د بېنظیري سره ولاړو نو د ده سره مغم و چې دا به څنګه چل کومه دقه شانته کې قاضي صاحب جماعت اسلامي وایي تا ته پته شته هغه ورته 30 مۍ یاده کړې وه که د 30 مۍ پورې پاکستان اټمي دماکې ونه کړلې نو بیا به مونږ راوځو او عوام ټول د دوی سره ولاړو د عوام هم دا خواهش و چې دا دماکې به کوو انډیا کړي دي مونږ به یې کوو په هر حال کې به یې کوو نو قاضي صاحب ورته ویلي 30 مۍ الټیمیټم دی کو نشو جماعت اسلامي به ټول بار په سړکونو کې خلک به بار په سړکونو کې دماکه به پاکستان کوي که په هر حال کوي به کو هر څومره پرشر بل کېږي دماکه به مونږ کوو اټمي دماکه به کوو او دغه شان پکې یو عمران خان آی کې د بسوي د بوټو هغه جمله ویله چې مونږ به وچه روټۍ دی وخورو بالکل صحیح ده وچه روټۍ مونږ ته منظوره ده خو دماکه به کوو دماکه به کوو انډیا کړې ده مونږ به کوو نو دا ټول پالیټیشنز عوام ټول یو طرف ته و د ټولو دا پرشر بلټ و په پاکستان په دغه وخت ګورنمنټ مطلب په نواز شریف باندې مینلی چې دماکه په هر حال کې به نو نواز شریف د هغې نه نشو وروسته کېدی نواز شریف ته 5 ارب ډالر نه که 50 ارب ډالر هم افر شوی هغه نشو قبلولی د عوامو دومره پرشر په هغه باندې جوړو نو په دې وجه باندې هغوی دا هر قسمه مزاحمت و هغه ټول فیس کړه هغې اخوا کړه لارې بالکل صفا کړله او لاړل په 28 مای 1998 باندې 28 مۍ وه 1998 کالو چې پاکستان دا دماکې یکې بعد دیګرې په چاغې ډسټرکټ کې په بلوچستان کې په غرونو کې لارې ایستلې وې کندې کړې وې په هغې کې وکړلې او لایو ټولې دنیا ته دا وښودو او په هغه وخت کې په ټوله دنیا کې پاکستان کېدو د پاکستانیانو سر د فخر نه اوچت شوی او په هر ځای کې چې کوم بارملکي پاکستانیانو مسافر وو چې پاکستان هم په مسلمان دنیا کې لومبی نیوکلیر پاور او په باقي دنیا کې 9 نمبر نیوکلیر پاور جوړ شو اوس د چا هغه د ادم زموږ څه نشي کولی خیر پاکستان خو نیوکلیر پاور جوړ شو خو هغه چا چې پکې دومره مدد کړی خپل ساينس خپل ذهانت دا دومره ارسه استعمال کړي کنه هغه پاکستانیانو کم از کم ير کو ډاکټر عبدالقدیر خان دا ته پته چې د سر په پاکستان کې څه چل شوی څنګه نظر بند شوی او خاص کر مینلی مشرف کړو مشرف خو مینلی کړو خو عوام هم د دوی لپاره چا आवाज نه چټ کړی چا پیجندو نظر جنرال مثال در کوم د پارټي جوړ کړو تحریک تحفظ پاکستان ټي ټي پی مطلب تحریک تحفظ پاکستان یو خو بل لیکن یو دا دی تحریک تحفظ پاکستان ښه ته ماته وایا چې دغه مشرف نظر بند کړو او خو دې په دې کې ګناهګار وله خو عوامو د دې لپاره څه کړو عوامو چرته کې د په پارټي کې د سره شمولیت کړو چې او ته پاکستان هیروي مونږ منو چې پاکستان ته په کوم پازیټیو سایډ باندې بوتل یا قشنت کې به ته بوزي مونږ تاسو سره ولاړو دا نظر بندي مونږ نه منو عوامو دا کړي نه عوامو هر هغه پارټي منلې چې په کوم ځای کې زنده‌باد او مرده‌بادي ایموشنز یا پی سی بس او په زنده‌باد مرده‌باد کې پراته دي هر یو خپل لیډر رانیولې دي او دغه د دوی د لیډرز دغه پالیټیشنز چې کله ډاکټر عبدالقدیر خان وفات شو څوک د جنازې نه ورغلی ولې کله د جنازې لاړې دا خو د امریکای په نظرونو کې مجرم دی خو دغه په نظرونو کې مجرم دی او د جنازې ته لاړې بیا خو به تم امریکای ته مجرم ښکاري نو خپکیږي نو څوک د راغلیم نو
ځکه هغې ته پته چې د امریکې په اثر رسوخ باندې موږ په پالیټکس کې ځان لږ په مخ کې باندې بوتلی شو، لږ غونډه کې ښه کېدلی شو. نو هغه ولې کېږي؟ هغه به هله کېږي چې عوام خو لږ سترګې وغړی که نه، عوامو سترګې په خپله نه دي غړولي. تا ته ما وایي د پولیټیکل پارټي جوړه کړې وه، لاړه واپس ناکامه شو، څوک ورسره ولاړ نه و. ولې؟ د ده په پارټۍ کې پیور انټیلیجنس او هوښیارتوب پروت، د ده په پارټۍ کې کپرۍ والا خلک په کار و، زنده‌باد او مرده‌باد والا نه و په کار و. زمونږ خلک زنده‌باد او مرده‌باد ته خوشحالېږي، په ایموشنز چلېږي، په جذباتو چلېږي او یا په پیسو پسې ځي. نو حق خبره ده چې خاک مې مل گئے نگینے لوگ، حکمراں بن گئے کمینے لوگ. چې کم خلک پوه دي د ملک چلولو وړ دي هغه خلک پاتې شو، او کم خلک چې صرف دونه کولی شي چې خلک په ځان پسې لګولی شي یا یې د ټرک په هغې بتۍ پسې شاته لګولی شي چې زه پسې دا کم خوا روان دی همدغه لاره د لکیر کې فقیر جوړ شي، عوام په هغه پسې روان دی. دا ملک به چینج کېږي. هله زما وروره چې دقه شانته کې هر سړی په علم باندې کار وکړي، او هر سړی چې په هر ځای کې دی هر کار کوي، د پوهې نه کار والی، د علم نه کار والی، ځان پوهه کړي، او د پوهو خلکو چې کم خلک د ته پته ولګي چې دا سړی پوهه دی، دی په مخکې باندې مونږ لیډ کولی شي، دا ګروپ زمونږ دپاره کار کولی شي، ایز ا ګروپ مونږ د خپل ملک دپاره داسې کار کولی شو. په هغې ځای کې دی ورننوځي د پوهې په لحاظ سره، د ایموشن په لحاظ سره نه، هله به دا ملک صحیح کېږي. عبدالقدیر خان دی الله تعالی وبخي او جنت الفردوس کې دی ولا اعلی مقام ورکړي. جزاکم الله خیر.